السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د ریاضي مضمون 21م درس ته ښه راغلاست. په تیر درس کې موږ تاسې د صفر لرونکو عددونو تفریق کول زده کړل. د نن ورځې په درس کې به د اعدادو د یویز په طبقه کې د یویز، لسیز او سلیز مرتبې وپېژنو. راځئ چې راپیل یې کړو. درنو زده کوونکو، د عددونو د سم لیکلو او اسانه ویلو لپاره عالمانو عددونه په مختلفو طبقو کې ترتیب کړي دي چې هره طبقه بیا له 3 مرتبو څخه جوړه ده. د نن ورځې په درس کې موږ د اعدادو اوله طبقه چې د یویز طبقې په نوم یادیږي او د یویز، لسیز او سلیز په نومونو 3 مرتبې لري زده کوو. لومړی د یویز مرتبه. له 0 څخه تر 9 پورې عددونو ته یویز مرتبه عددونه وایي. یعنی د یویز مرتبې عددونه یو رقمي وي. له 10 څخه تر 99 پورې عددونو ته لسیز مرتبه عددونه وایي او دا عددونه 2 دانې رقمونه لري یا 2 رقمي وي. له 100 څخه تر 999 پورې عددونو ته د سلیز مرتبې عددونه وایي او دا عددونه هر وخت 3 دانې رقمونه لري یا 3 رقمي وي. اوس به په مثالونو کې واضح کړو. د 8 عدد یو رقمي دی نو یوازې د یویز خانه لري. د 12 عدد 2 رقمي دی نو د یویز او لسیز 2 خانې لري چې 2 ته یویز او 1 ته لسیز وایي. د 125 عدد 3 رقمي دی نو د یویز، لسیز او سلیز 3 خانې لري. لومړی عدد چې 15 دی یویز نومیږي. دوهم عدد چې 2 دی لسیز نومیږي. دریم عدد چې 1 دی په دریمه خانه کې دی نو سلیز نومیږي. معنی یې دا ده چې په 125 عدد کې 1 سلی، 2 لسیان او 15 افغانۍ سره یو ځای شوي دي. ګرانو زده کوونکو، تاسې د لاندې عددونو د مرتبو په اړه ووایاست چې هر عدد څو رقمي دی او څو مرتبې لري. لومړی عدد 4، دوهم عدد 14 او دریم عدد 145. دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا مو په مخه شه.